د هیواد د نورو برخو په شان په چترال کې هم د شجرکارۍ مهم یعنی بوټو کرلو پرانیسته وشوه. په دې لړ کې د چترال هوایي ډګر سره جوخت یو غونډه هم وشوه. د چترال ډیپټي کمشنر خورشید عالم مسعود په دې محل مشر ملما و. غونډې ته د دې مهم په اړه د چترال ډیویژنل فارسټ افیسر شوکت فیاض وی چې د دې غونډې مقصد ناظمینو، طلبا، سرکاري اهلکارو او عام ولس ته د ونو بوټو اهمیت په حق له معلومات ورکول دي. هغه وی چې صوبایي حکومت اعلان کړی دی چې پورا صوبه کې به ونې بوټي کرل شي. چترال کې به 4 لک ونې د محکمه جنگلاتو غړي کړي او 10 لک بوټي به په خلکو کې مفت تقسیمول شي. دغه شان دی به په 400 هکټر ځمکه باندې ځنګلي بوټي، د میوې او د ګلونو بوټي هم کړي. ډي سي چترال وی چې اقوام متحده هم د فارست یعنی د ځنګلاتو اهمیت منلې دي چې د ونو بوټو سره ماحول صفا کیږي او قدرتي آفتونه کمیږي او موږ له پکار دي چې د شجرکارۍ دا مهم کامیاب کړو. هغه وی چې د ولس د مرستې نه بغیر حکومت اس قسمه مهم هم نشي کامیابولی. په دې اړه د چترال ډیویژنل فارسټ افیسر صحافیانو سره خبرو اترو کې وی چې چترال کې د ځنګل ډیر کمې دي او دا پوره کول په هر حال ضروری دي. په دې 10 بلین ټری پروجیکټ لاندې به موږ 4 لک بوټي سرکاري تومند لګو او 10 لک بوټي به خلکو ته مفت تقسیمو. په دې بوټو کې بنیادی تومند دلته کې چې کم بوټي کیږي دیودار شو چلغوزا شو او نور ورسره پیستا شله، دغه بوټي موږ بدلته کې مقامی تومند چې کم کیږي دغه لګو. په دې کې انار هم شامل دی، په دې کې چلغوزا هم شامل ده. دغه بوټي بدلته کې پروګرام دی. اپر چترال فارسٹ ڈپارٹمنٹ اسپیشل ٹریٹ کئی زور بلین ٹری سونامی فارسٹیشن پروجیکٹ چې کې 3500 هکټیر کار دلته کې شوی و، په هغې کې 70% کار موږ په اپر چترال کې کړی. اپر چترال ته خلکو ته ډېر تکلیف دی، بالن دپاره، خشاک دپاره او ګډو بیزو خوراک دپاره، نو 70% کار موږ هلته کې کړی. نو دې پرې دغه پروجیکټ لاندې هم د کار غټه حساب موږ په اپر چترال کې کوو. اگرچه محکمه جنگلات دلته کې په فری ډسټریبیوشن مد کې ډیر زیات بوټي تقسیم کړي دي، د خلکو پټو کې بوټي شته او د اف ډي سی کارونو نه چې کم لرګي بچت پاتې کیږي هغه هم راوړي. خو هغې نه باوجود د چترال ځنګلو کې دومره هغه نور نشته، گنجایش نشته چې د ټولو خلکو سوانې او د ګرمولو ضرورت پوره کړي. د دې واحد حل دا دی چې چترال مقامي خلکو ته په ارزان نرخ باندې بجلی غشي او مهیا شي، نو دا به د خشاک استعمالول بند کی. نو هغې د وجې نه به زموږ ځنګلې خم شي او زیاتې به هم شي. خلکو له پکار دی چې خپل ایم پی ایز خپل نمایندګانو په ذریعه باندې مرکزي حکومت نه صوبایي حکومت ته دا مطالبه وکړي چې دوی ته بجلي په ارزان نرخ باندې وکړي، ځکه چې د دې نه علاوه بل حل د چترال نشته ده. که چترال کې بوټي ختم شو نو دا چترال سلایډنګ ځمکه د دې جیوګرافي د دې ډېره ولنریبل ده، دلته کې لینډ سلایډنګ ډېر زیات کیږي. که بوټي دې ځای نه ختم شو نو دا ټوله علاقه به سلایډ کیږي، دې سره به اګریکلچر فیلډ، کورونه، آبادي دا به ټول متاثر کیږي. نو لہذا دې لپاره ضروري ده چې دې خلکو ته د خشاک نه علاوه متبادل ذریعه توانایي مهیا شي. کمیونټي ډیولپمنٹ افیسر جمیل احمد وایي چې دې مهم کې مونږ مقامی خلک هم شاملو چې دا کامیاب شي. بسم الله الرحمن الرحیم. मेरा नाम जमील अहमद है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर चतराल. बेसिकली ये जो फॉरेस्ट्री का काम है ये कम्युनिटी ओरिएंटेड है. इस वजह से जितने जहाँ भी हम प्लांटेशन करते हैं तो उस प्लांटेशन के लिए पहले हम कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करते हैं ताकि वो अपना किरदार निभा सके उसके प्रोटेक्शन में और उसके कामयाबी में. जब प्लांटेशन का वो दौरानिया पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद हम बाकायदा तौर पर एक माहदे के तहत वो प्लांटेशन कम्युनिटी के हवाले करते हैं और उसके बाद ये उन लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि उसका ख्याल रखें और उसके तरवीज और तरक्की में अपना किरदार अदा करें. जी बेसिकली ये तो चतराल है और इधर सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो मतलब इन्वायरमेंटल है या बायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स है जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं. तो उससे लोग परेशान है क्योंकि एक तो इधर पौधे बाहर से पौधे लाकर इधर लगाकर कामयाब कराना मुश्किल होता है. दूसरी बात यह है कि इधर इंडिजिनस जो स्पीशीज़ होते हैं वो ज़्यादातर हमने उन पर तवज्जो दी है कि लोगों के लिए वो लगाए. तो लोग चाहते भी ये है कि वो यहाँ के जो इंडिजिनस स्पीशीज़ वो लगाए जाए. दूसरे मौसम के ज़्यादातर मतलब इधर खुश्क साले होते हैं चूँकि चतराल मानसून रेंज से आउट है तो लोगों को ये भी शिकायत होती है. लेकिन हम महकमे की तरफ से अपना भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें और उनको बीटेप में जिस तरह बीटेप फेज़ 1 में हमने इन्वॉल्व किया इस तरह ये जो 10 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है इसमें भी कम्युनिटी की खूब पार्टिसिपेशन हो. कम्युनिटी कंसर्न्स है बहुत ज़्यादा है लेकिन
टाइम टू टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और हम उसको एड्रेस भी कर रहे हैं। आखिर की द चतराल डिप्टी कमिश्नर खुर्शीद आलम, असिस्टेंट कमिश्नर आलमगीर खान, द चतराल स्काउट्स मेजर उस्मान, जिला नायब नाजिम मौलवी अब्दुल शकूर, डीफओ वाइल्ड लाइफ मोहम्मद हुसैन, मुकामी नाजिमीनों कौंसलरानों और द स्कूल तलब इल्मानों बूटी नालकल चतराल द सैलाबों पर शक्ल की द कुदरती आफतों ना द बचकोलो वाहिद लार पसीमा के वनी बूटी जातोल और जंगलों कमियाबोल दी कचरबों दशूनों को न हर कालबा न सिर्फ द करोड़ों रुपयों नुकसान कीगी बल्कि कीमती इंसानी जानों को हमजा कीगी। गुल अहमद फारूकी, मलकन टीवी, चतराल। ग्राहक तुमको जमोंग यूट्यूब चैनल मलाकन टीवी सब्सक्राइब करें और पे बेल आइकन क्लिक करें जमोंग खंदवर और मायारी पुख्तो प्रोग्रामुना तरतासो पे वक्त दर रसी। द तासीली दरगई यो मयारी तालीमी इदारा द तालीम सरा द जिस्मानी तरबियत खुसूसी इंतजाम द नाज़र कुरान और दीनी तालीम व तरबियत खुसूसी इंतजाम हेडे पब्लिक स्कूल दरगई, मेन GT रोड दरगई।